ما یو تور سپی درلود. نوم یې ژور خفګان و. هر کله چې به تور سپی راښکاره سو، ما به د تشوالي احساس کاوه او ژوند به ورو سو. هر ځای او هر وخت به پرته له کومه دلیله راڅرګند سو. تور سپي زه تر خپل عمر زیات زوړ ښکاره کولم. کله چې به نورو ټولو پر ژوند خوند اخیست، ما یوازې د تور سپي له لارې نړۍ لیده. هغه فعالیتونه چې پخوا مې خوند پر اخیست، ناببره بې خونده سول. تور سپي به غوښتل زما اشتها راوسوځي، زما حافظه او د تمرکز کولو وړتیا له منځه یوسي. له تور سپي سره یو ځای ته تګ او یو څه کولو د انسان تر قدرت لوړ ځواک غوښت. په ټولنیزو مواقعو کې به یې زما پر ځان اعتماد را ختم کړ. زما تر ټولو لویه اندېښنه دا وه چې خلک به پر ما قضاوت وکړي. د تور سپي سره د تړلي شرم له کبله به زه ډارېدم چې څوک مې په وضعیت پوه نسي. نو ما د خپل وضعیت پټولو لپاره زیاته انرژي مصرف کوله. د حسي درواغو پټول ستړی کوونکی کار دی. تور سپي کولای سو ما ته منفي فکر راواچوي یا را باندې منفي خبرې وکړي. د ده له لاسه به زه بدخلقه سوم او د نورو لپاره به سخته سوه چې راسره اوسي. ده په بشپړه توګه زما له ژونده مینه وایسته. همدا یې خوښ و چې ما هره ورځ له منفي او تکراري فکرونو سره راویښ کړي. همدا به یې راته په یادول چې راتلونکې ورځ به څومره ستړی یم. په ژوند کې د تور سپي لرل د لږ خوابدي کېدو، لږ بې حوصله کېدو او لږ د ناروغۍ احساس کولو په معنا نه دی، بلکې د دې ټولو د مجموعې احساس دی. زه چې لویدم، تور سپی تر ما زیات لوی دی او تل به راسره و. ما تر خپله وسه هڅه کوله چې پسې واخلم، خو دی به راباندې زور سو. ما ته تر راپورته کېدو مغلوب کېدل اسانه کار و. نو ما له همدې کبله په الکولو او نورو درملو د ځان درملنه په خپله پیل کړه، خو ګټه یې ونه کړه. آخر زه له هر څه او هر چا څخه جلا سوم. تور سپی راڅخه د ژوند په اخیستلو کې بریالی سو. کله چې پر ژوند خوند نه اخلې، پوښتنه کوي چې دا ژوند څه ګټه لري. له نیکه مرغه ما له ډاکټرانو مرسته وغوښته. د ښه کېدو پر لور دا زما لومړی ګام و او زما د ژوند لوری یې بدل کړ. ما زده کړل مهمه نه ده څوک یې. تور سپي میلیونونه کسان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ما دا هم زده کړل چې داسې جادویي درمل نسته چې تور سپی وشړي. له ځینو سره درمل مرسته کولی سي. ما دا هم زده کړل هغو کسانو ته چې درته نږدې دي رښتونی اوسېدل او ورسره د زړه خواله کول یو لوی مثبت تغییر راوستلی سي. تر ټولو مهمه دا ده چې ما زده کړل له تور سپي نور ونه بیریږم او ورته مې خپل ځینې مهارتونه ور زده کړل. هر څومره چې مو ذهن ستړی او تر فشار لاندې وي، هغومره مو انرژي کمه وي. نو مهمه ده چې زده کړئ څنګه خپل ذهن آرام کړئ. له روغتیایي نظره ثابته سوې چې منظم ورزش د خفیف او متوسط ژور خفګان ضد درملو غوندې اغیز لري. نو وګرځئ او تور سپی شاته پرېږدئ. نوې د یادښت کتابچه جوړه کړئ. د افکارو لیکل مو د ذهن تشولو او آرامولو لامل کیږي. همداراز د هغو شیانو فهرست جوړ کړئ چې په شتون یې خوشحاله او منندوی یاست. تر ټولو مهمه خبره دا ده که هر څومره وضعیت بد سي، که سم اقدامات وکړئ، له سمو خلکو سره سلا مشوره وکړئ، د تور سپي ورځې به تیرې سي. زه نه غواړم ووایم د تور سپي لپاره منندوی یم، خو دی ډېر لوی ښوونکی دی. زه اړیستلم چې ژوند مې وارزوم او ساده یې کړم. ما زده کړه چې له خپلو ستونزو د تېښتې پر ځای ښه دی چې ویې منم. تور سپی ښایي تل زما د ژوند برخه وي، خو دی به هغه وحشي نه وي چې مخکې وو. موږ له یو بل سره پوه یو. په پوهه، صبر، نظم او خندا کولی سو له تر ټولو بد سپي څخه روغتیا ومومو. که تاسو له ستونزو سره مخامخ یاست، مرسته وغواړئ. په مرسته غوښتلو کې هیڅ شرم نسته. یوازینی شرم دا دی چې ژوند مو ضایع سي.